موسیٰ علیہ السلام پیغمبرو اے سوک ور سره مرګري نو فرعون بادشاہ او داسې بادشاہ چې د خدای دعوه کړې و دنیا ته وی چې زه خدای ما موسیٰ علیہ السلام تعالی اذهب الى فرعون اذهب الى فرعون انه طغى اے موسیٰ علیہ السلام فرعون تا ورشا داغ سرکشی دا حد نتیر شوا سرکشی داغ تشوا حد نتیر شوا موسیٰ علیہ السلام ہوئے چھے پروردگار یواز میں مال جبک میں لکتا اپنے صفائیم پکی نشتا قوم بچ اللہ ورطا وستا سر ہمیں بہترین معاون او مرگرے جوڑ کرو ہارون وزیرا ہارون علیہ السلام بستا صحیح ترجمانی کئی ستا رورم دے او ستا ترجمانی بم کئی دا اللہ پا مخ دا فرعون پا مخ وزیر مطلب دا آئی چاگا دا بادشاہ صحیح ترجمانی زمونگ دا ملک دا وزیران غندی نہیں دوی بم خدای تا دا دے خبر جواب ورکی چې د دې ملک د بادشاہ پلاس کې په یو منټ کې اسلام راوستل نشتا شتا یو منټ کې او دا وزیران ګرځي لارې ورته همواري چې که خیر ته د خدای را روان دی او فکر مکوئ او کدا دې راغی او کدا دې راغی او کدا دې راغی او کدا دې را روان دي مونږ مليان هم د خدای ساده یو مونږ وایي چې وزیر صاحب وایي کدا دې راغی کدا دې راغی دا به رښتیا را روان چېرته نه په لارن اوس وزیر چې وایي ورښتیا به څه چلي که نه ځکه چې ملا ډېر خوشفهمه قوم او ملا تاسو د لاسه غرق دی تاسو د لاسه تراشي کټ کې د خر سملولی او سپین صادر دی پې غوړولی او راشي چې استاد دا مړی دی جنازه یې وکړه او د ملا څه کار دی چې صادر ته لرې کوي او مړي ګوري خو ورته ودرېږي به او جنازه به یې کوي نو تا ګوایي وکړه او خر ته د انسان وي ملا ته الله اکبر وي ټیک ده تا ګوایي وکړه چې دې ښځې پلانی وکیل کړی دی ملا یې نکاح وتړه تا ګوایي وکړه چې ما میاشت لیدلې ده ملا د اختر فتوا ورکړه غم خو ټول تا جوړ کړی دی ملا خو نه دی جوړ کړی تاسو پوه نو ملا خوش فهمه او خوش اعتقاد خلق دے او چې رښتیا به څه چلی نو هغه زمانه کې چې ملا دوکه شوی دی وجه دا ده چې دا لغړ ولا راغلی دي چې جی حالات ښه نه دي مونږ اسلام راولو ملا وایي چې دا سوټي پکړ اسلام راولي زه څه بلا والی یم ورسره ملګری شوی دی چې وخت راغلی دی ته مزه ملا صاحب په ارام کښېنه چېرته مالګې او کورکمان دموه ستا دې خبرو سره څه کار تاسو پوه شوئ په خبره غوږ کېدئ عزیزانو دا کار به تاسو نه الله علي او د دې جواب دی به د خدای په مخ کې تاسو یې ګوره موسیٰ علیہ السلام او هارون علیہ السلام دواړه فرعون ته ورغله ورته ویې لعینا او د خدای دشمنه ته خو خدای نه فرعون ورته وویل چې زه څنګه خدای نه یم اوبه ګورې اوس موسی علیہ السلام اسمان ته وکتل چې یا الله اوس به څه کېږي الله ورته څه وایي واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی ثعبان مبین ما موسی علیہ السلام ته وحی وکړ ان الق عصاک چې د فرعون دې مخې ته دې دا خپل امسا ورغورځوه فاذا هی ثعبان مبین ناګهانه هغه امسا نه یو لویه اژدها جوړه شوه
علماء لکی چا اجدہا دا سی وچ دا غیلان دی شنڈا پزمکا پرتاوا و پا شنڈا دا فرعون پا محل باندے پرتاوا دمرہ دا خلار تاوا دا طبیعت بشری تقاضا دادا چی دا سی محیب شیو گوری فرعون باندے یرغالا حیبت کرا لو نا او یارے چپ گئی او یارے آو دستو پی جاری شو علماء لکی چپ دغا ورز دا دی دمر عظیم یارنا فرعون سلور سوا کراتی پا دستو تلیا دنیا اولی دل چھے دا څنګه خدای دې چې خپل دستونه نشي راټینګولای دا خدای دې ته وایي زما عزیزانو موسی علیہ السلام خبر میں کولا فرعون تیوری چت خدای نہیں فرعون ورته وی چې څنګه خدای نه ما غیراوی صحیح وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ گھبراؤش اولی سلام سادے بیا لاس کو بیا لرگیش دا معجزہ دا موسیٰ علیہ السلام جادوگر راوست دل سرا مقابلہ را میدان تے کا جادوگر رال صاحب لڑمانان و مارانے جوڑ کے اسے انتری پینتری موسیٰ ولاڑو مسکے کے دے چدوئی خواہ خپل کرتوتونا پورا کرا اللہ وئی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ما موسیٰ علیہ السلام تا وحی اکڑا چتدم دامسان ددید مختا غردو ناگہان داغین اولو اجدہا جوڑا شوا فیضا ہی تلقفو ما یافکون آ جادوگرو چی سجوڑ کریو آگئی یو سارا کو سارا ٹول اوپر جادوگرو چوکتا چی دا مقابلہ ہو یا خدای کولیشی یا دا خدای پیغمبر کولیشی وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ تول جادوگر خدای تا پا سجدہ پریوت فرعون ورطوی دام سوکڑو داولی وَآمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اے موسیٰ اے فرعون مونگ پر رب العالمین ایمان روڑو فرعون ورطوی چی رب العالمین خود زی مکنا بلکم خدای دے چی تاسو پی ایمان روڑو ورطوی بِرَبِّ موسیٰ و ہارون اے فرعون مونگ پاگا خدای ایمان روڑو چی کم دا موسیٰ و دا ہارون خدای دے فرعون ورطوی لا سنخ پی بدرنا مختلف غسکما جادوگرو ورطوی وی کلا سنخ پیرانا غس کے عمر شنوم بی لا ربنا منقلبون دغا خدای تپس 25,000 جادوگر پد یو معجزے بعد ٹول مسلمانان زما عزیزانو فرعون لخکرو کو ویرانی سیدہ زمون ٹول نظام خرابی موسیٰ مخ کے سرد مرگرو فرعون و سرد فوج ورپسے منڈے دریاب غالے توارا موسیٰ ویچی اللہ اس بس چل کی اللہ اور تیلوس بیا دے پدے امسا دے دریاب لگ گزار ورکا چپا امسا دریاب والو 2 لارے ورطا پکے جوڑے پدے لارو کی مسلمانان اور موسیٰ ورکتا شو دا اوبو دیوال دے پا دیوال کی یو ڈلے ہوئی چی دا غاخوا مرگری بزمون اوبو وری نو دا اوبو پا دیوال کرد ورطا کڑکای وشوی چی روان موسی او دے مرگرو تم گوری اوبو ندی وری چی موسیٰ پار شنو فرعون دل تا پوئی شو چی بیڑا میں غرکی گی قوم ورطوی چی ورزا پی کنا تا ہم خدای ورزا وی رازی خوچ دا دریاب دے منستا سو فوج ورکوشو حکم شو بوتا چی نیسای چی وی نیو آواز موسیٰ تا اکڑو دا دریاب پا غاڑا ورطا ولاڑوی خدای تا وایا کپری خمانو تاما نما آگا ورطا الان قد ندمتا ولا ینفع الندمو اس قیمانشوی دا اس